بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د شعبان میاشت فضیلت. قدرمنو اوریدونکو، د شعبان میاشت انشاءالله شروع ده. الله رب العزت د رمضان په شان شعبان میاشتې ته هم ډیر برکت او ډیر فضیلت ورکړی دی. لکه څنګه چې الله رب العزت د رمضان او د روژې میاشتې ته فضیلت او برکت ورکړی، همدارنګه الله رب العزت د شعبان میاشتې ته فضیلت ورکړی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به په کثرت سره د شعبان په میاشت کې روژې نیولې. کله به چې د شعبان میاشت داخل شوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به اکثر په دې میاشت کې روژه و، تر دې چې حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به څو ورځې کم د شعبان پوره میاشت روژه نیوله. څو ورځې کم چې هغه آخرې شپې دي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به څو ورځې کم د شعبان ټوله میاشت روژه نیوله. همدارنګه حضرت ام سلمه رضی الله عنها هغه فرمایي چې ما 2 میاشتې مسلسل روژو نیولو باندې کله هم محمد رسول الله نه دی لیدلی غیر د شعبان او د رمضان نه، چې په دې دواړو میاشتو کې به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پوره روژې نیولې، غیر هغه څو ورځې د شعبان آخري هغه به یې نه نیولې، نورې به ټول رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې روژه و. همدارنګه د حضرت انس رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې یو کس راغی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه، ویلي یا رسول الله، د رمضان او د روژې میاشت نه وروسته کومه روژه افضله او غوره ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې د شعبان روژې، هغه میاشت چې د روژې نه مخکې د هغه ته شعبان وایي، یعنې د شعبان روژې د رمضان روژې نه وروسته غوره او بافضیلته دي. او بل دا چې د شعبان د میاشتې روژې د رمضان د روژو دپاره دا مشق او تمرین په شان جوړیږي چې بیا په رمضان کې مسلمان او روژتي ته روژه نیول آسانیږي. نو موږ او تاسو ګنهګار یو، شپه ورځ ساعت ساعتم په معصیت او په ګناه کې تیریږي. راځئ چې الله ته مخه کړو، د خپلو ګناهونو بخښنه د الله نه وغواړو او په دې میاشت کې د خپل وس توان روژه ونیسو، د تضرع او عاجزي لاسونه الله ته پورته کړو. هیله ده چې الله رب العزت زموږ ګناهونه راته معاف کړي. بیا د شعبان په میاشت کې یوه شپه ده چې هغه ته شب برات وایي، چې دا شپه هم ډیره د فضیلت شپه ده. الله رب العزت د دې شپې په هکله په خپل کلام کې فرمایلی انا انزلناه فی لیلة مبارکة انا کنا منذرین. الله رب العزت فرمایي چې موږ د قرآن کریم د نازلولو فیصله په دې برکتناکه شپه کې وکړه. د قرآن کریم د نازلولو فیصله د شب برات په شپه شوې ده، او بیا د لوح محفوظ نه آسمان د دنیا پورې پوره قرآن کریم په یو ځل د قدر په شپه کې نازلیږي. بیا د دنیا آسمان نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې لږ لږ د 23 کالو په موده کې نازلیږي. او د الله کلام خو داسې کلام دی چې د دې سره د چا مینه او د چا تعلق پیدا شه، هغومره به الله رب العزت د دې انسان مرتبه، مقام او د عزت به اوچتوي. نو د قرآن کریم د نازلولو فیصله الله رب العزت د برات په شپه کې کړې. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو ویناوو کې
د برات د شپې ډیر فضائل بیان کړي دي. په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې برکتناکه شپه کې الله رب العزت د دنیا آسمان ته نزول فرمایي. هلته یوه قبیله وه په نامه د بنو کلب چې هغو به ډیر حیوانات او ډیر څاروي ول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې برکتناکه شپه کې الله رب العزت د دنیا آسمان ته راکوزیږي او د هغه بنو کلب د څاروو د ویښتو په شان الله رب العزت خلکو ته بخښنه کوي. د هغو د ویښتو د شمیر نه هم زیات الله رب العزت د ګنهګارو مغفرت او بخښنه کوي. هسې خو هره شپه الله رب العزت خپل رحمتونه د دنیا آسمان باندې نازلوي، خو په باقي شپو کې د شپې صرف په آخري حصه کې الله پاک رحمت نازلوي. او د دې شپې خصوصیت دا ده، یعنې د شب برات، چې په دې شپه کې د لمر پرېوتلو نه فورا چې کله لمر پرېوځي د دې نه پس د الله رحمت آسماني دنیا باندې نازلیږي. نورو شپو کې هم د الله رحمت شته، خو هغه د شپې په آخري حصه کې دی. خو په شب برات کې چې کله لمر پرېوځي نو د الله رب العزت د رحمتونو نزول شروع شي او آواز کوي الله هل من مسترزق فارزقه. آواز کوي چې آیا کم مستغفر شته چې هغه د خپلو ګناهونو بخښنه غواړي چې زه هغه ته بخښنه وکړم. آواز کوي چې آیا څوک شته چې طلب د رزق او د روزي کوي چې زه هغه ته رزق او روزي ورکړم. سبحان الله، د الله رحمت څومره زیات دی چې آواز هم ورکوي هغه ګناهګارو ته چې د الله رب العزت احکام یې مات کړي دي او د الله رب العزت د اوامرو نه یې سرغړونه کړې ده، خو بیا هم الله ورته آواز کوي چې الله هل من مستغفر فاغفر له. کم بخونکی شته چې زه هغه ته بخښنه وکړم. په دنیا کې تاسو ګورئ کمه کشر چې د یو مشر نافرمانی کوي نو چې هغه مشر ته ورځي د هغه دروازې ته ورځي یریږي، شرمیږي، رپیږي. نافرمانه زوی چې د پلار دروازې ته ورځي نو شرمیږي او ایریږي. نافرمانه زوی چې د پلار دروازې ته ورځي نو شرمیږي او ایریږي. نافرمانه شاګرد چې د استاز دروازې ته ورځي نو شرمیږي او ایریږي. نافرمانه مرید چې د پیر دروازې ته ورځي نو شرمیږي او ایریږي. د دنیا قانون دا دی چې کله یو کشر د مشر نافرمانی وکړي نو هغه دې ته نه تیاریږي چې د هغه مشر دروازې ته ورشي. د دې وجې نه هم یو ګنهګاره بنده چې د الله د اوامرو نه یې سرغړونه کړي هغه به هم په دې باندې شرم کوي چې زه د خپل رب دروازې ته نه ورځم یا د هغه نه د ایره محسوسه کړي. نو په دې وجه باندې الله رب العزت اعلان وکړه ګنهګارو خلکو ته او ورته ویې فرمایل چې الله هل من مستغفر فاغفر له. آیا څوک شته چې هغه بخښنه وغواړي چې زه هغه ته بخښنه وکړم؟ نو الله ویلي که تاسو په دنیا کې زما د احکامو د اوامرو نه سرغړونه کړې وي، ژوند په ګناه کې تیر کړی وي، نو بیرته راشئ الله ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کړئ. هغه الله ده چې ستاسو ګناهونه معاف کوي، بل څوک نشته. ځکه د انسان د ګناه نه د الله رب العزت رحمت ډیر لوی دی. نو په دې شپه باندې الله وایي چې الله هل من مستغفر من مستغفر فاغفر له. آیا کوم مستغفر شته دی چې هغه طلب د مغفرت وکړي او زه د هغه ته بخښنه او مغفرت وکړم؟ نو الله دې هم موږ ته په دې شپه کې او په دې میاشت کې د روژې د نیولو توفیق راکړي چې الله رب العزت ته د خپل د تضرع او عاجزي لاسونه پورته کړو او د خپل د ګناهونو بخښنه وغواړو. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. په موجوداتو کې سپېڅلی جانان مدني رب دی راځولی، جانان مدني مرغانې. درنو دوستانو، زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زما دیني خپرونې او نور اړین دیني مسایل تاسو ته پر وخت ورسیږي. مننه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. همدارنګه الله رب العزت فرمایي الا هل من مسترزق فارزقه. د رزق په تلاش کې د الله بندگان در بدره ګرځي، خو الله ورته وایي ای انسانه د رزق خزانې زما سره دي، ته زما دروازې ته راشه، ته زما نه د رزق او د خوراک مطالبه وکړه، زه به ستا طلب او ستا غوښتنه پوره کړم. نو که زه تا ته رزق درکول وغواړم، نو که د ټول کائنات طاقتونه راټول شي دا ستا رزق نشي بندولی، او که زه تا د رزق نه محرومولو غواړم چې د رزق نه دې محروم کړم، نو که د ټولو کائناتو طاقتونه راټول شي نو د یو اوري او د غوښ دانې برابر تا ته رزق هم نشي درکولی. په داسې برکتناکه شپه کې چې په دې کې د الله رب العزت رحمت مسلسل نازلیږي او د باران په شان د الله رحمت وریږي، او د الله رب العزت په دې رحمت کې چې د باران په شان وریږي بیا هم دوه سړي داسې دي چې هغوی د رحمت نه محرومه پاتې کیږي. یو مشرک دی او دویم هغه څوک چې په زړه کې کینه ساتي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې برکتناکه شپه کې د دې دوه سړیو بښنه نه کیږي. یو مشرک یعنی هغه کوم کس چې د الله رب العزت په ذات او صفاتو کې د الله رب العزت مخلوق شریکوي، د دې بدبخت مغفرت په دې برکتناکه شپه کې نه کیږي تر کومه پورې چې دا ګناهونه پرې نږدي او توبه ونه باسي، تر هغه وخته پورې د ده مغفرت نه کیږي. د الله رب العزت واضح اعلان دی ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله رب العزت بخښنه نه کوي هغه چاته چې هغه الله سره شریک راوړي، او که چا شریک نه یې راوړی نور ګناهونه یې کړي وي، الله چې چاته وغواړي هغه ته بیا بخښنه کوي. په یو بل آیت کې الله رب العزت فرمایي ولا یدخلون الجنة حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. الله رب العزت فرمایي چې مشرک تر هغه وخته پورې جنت کې نشي داخلېدلی تر کومې پورې چې اوښ د ستنې په سوري کې داخل نشي، او د ستنې په سوري کې د اوښ داخلېدل محال او ناممکن دي. بلکل همدغه شان د مشرک جنت کې داخلېدل محال او ناممکن دي. نو مشرک ته الله په دې شپه کې بښنه نه کوي. او حال دا چې الله رب العزت رحمت د باران په شان وریږي. شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاهوري رحمه الله لیکي که یو انسان 5 وخته منځونه کړي په خپل ژوند کې، روژه یې نیولي، حجونه یې کړي، زکاتونه یې ورکړي، همدارنګه صدقې او خیرات یې کړي، د الله رب العزت د کلام تلاوت یې کړی، خو د هغه په زړه کې د یو غوښتو دانې برابر هم شرک وي او د توبې نه بغیر د هغه وفات وشي، نو دا سړی به د جنت خوشبویي هم بوی نه کړي. حال دا چې د جنت خوشبویي د 500 کالو مسافت نه هم د انسان مشام او پوزې ته رارسیږي. نه د هر څه نه مهمه د خپل عقیده ده چې خپل عقیده سالمه وګرځوو. هغه خرافات یا د غیر الله عبادتونه چې دي د هغه نه لرې شو. که هغه د پیر سجده ده که د قبر سجده ده هغه لرې کړو، الله ته سجده وکړو. نو الله رب العزت مشرک ته په دې شپه کې بښنه نه کوي. دویم سړی چې په دې شپه کې الله هغه ته بښنه نه کوي، د الله د رحمت نه هغه محروم وي، هغه کینه ساتونکی انسان دی. د دې به هم په دې برکتناکه شپه کې مغفرت نه کیږي. کینه شرک سره یو ځای شوې ده چې دې دواړو ته په دې شپه باندې بښنه نه کیږي. دا د دې وجې نه چې شرک یو داسې ګناه ده چې دا الله پاک نه معاف کوي، او کینه هم د بنده حق دی، دا هم الله پاک نه معاف کوي. نو هیڅ یو مسلمان ته دا مناسب نه ده چې د هغه بل انسان سره بل مسلمان سره کینه او حسد په زړه کې وساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یحل لمؤمن ان یهجر اخاه فوق 3 ایام. رسول الله وایي حلال نه ده یو مؤمن ته چې د خپل بل مؤمن ورور پرېږدي بره د 3 ورځو. اوس وګورو چې څه کول پکار دي او څه نه دي پکار. د کولو کارونه 3 دي. په دې میاشت او په دې شپه کې 2 کارونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قولی حدیث نه ثابت دي. یو کار د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فعلي حدیث نه ثابت دی. اول کار دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قوموا لیلها
په دې شپه د الله عبادت کوئ، که هغه د منځونو په صورت کې وي او که د ذکر او د تلاوت په صورت کې وي، خو تاسو په دې شپه کې د الله عبادت کوئ. نو دویم کار د کولو چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قولي حدیث نه ثابت دی، فرمایي چې صومو نهارها، د برات د شپې نه پس چې کومه راتلونکې ورځ ده په هغې کې تاسو روژه ونیسئ. دریم کار په دې شپه کې قبرستان ته تلل او مړو دپاره د مغفرت دعا غوښتل دي. دا دریم کار د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د فعل نه ثابت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې شپه د مدینې قبرستان بقیع ته لاړه او مړو دپاره د مغفرت دعا وکړه. نو په دې شپه او په دې ورځ کې د الوا پخول او د هغه تقسیمول په جماعتونو کې، یا شمونه او چراغونه بلول یا آتشبازي کول، دا ټول حرام او ناجایز او خرافات دي چې اصلا په دین کې دې لپاره کوم اصل او بنسټ نشته. نو هغه څه چې په دین کې ثابت دي باید هغه وکړو. قومو لیلها صومو نهارها، شپې کې د الله عبادت وکړئ او په ورځې روژه ونیسئ. همدارنګه الله رب العزت فرمایي فیها یفرق کل امر حکیم، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې هم دي چې په دې شپه کې د ټولو غټو غټو امورو فیصله کیږي. د برات په شپه څومره چې پیدا کیدونکي دي د هغوی نومونه لیکل کیږي تر راتلونکي کاله پورې، څومره چې مړه کیدونکي دي د هغوی نومونه لیکل کیږي او ملک الموت ته حواله کیږي. او په بعضې روایاتو کې راځي چې په عالم الغیب کې یوه ونه ده د انسانانو د تعداد برابر د هغې پاڼې دي په روان کال کې چې څومره مړه کیدونکي دي د هغوی د تعداد او د شمیر برابر د هغې ونې نه پاڼې راغورځېږي. اوس انسان غټې غټې هیلې لري، ځان ته غټ غټ پروګرامونه لري، خو د هغه نوم په عالم بالا کې د مړو په فهرست کې لیکل شوی. لوی لوی محلونه، همدارنګه لوی لوی بنګلې جوړوي او دا ګڼي چې زه به همیشه په دې ښکلو او په دې بنګلو او په دې ښکلو محلاتو کې اوسیږم، خو په عالم غیب کې د هغه نوم د مړو په فهرست کې لیکل شوی. که تاسو فکر وکړئ نو دا خبره به ډیره ښه ستاسو په پوهه کې راشي چې څومره زموږ پیژندونکي ول، څومره دوستان ول، څومره عزیزان ول، څومره خپل او خپلوان او رشته داران ول چې هغوی په تیر شعبان کې زموږ سره یو ځای ول، خو د دې شعبان راتلو نه وړاندې هغوی زموږ نه جدا شول. اوس هم چې څومره زموږ دوستان دي، زموږ عزیزان او اقارب دي، په دې شعبان کې به موږ سره وي، خو را روان شعبان کې به یا موږ د دوی نه جدا شو یا به دوی زموږ نه جدا کیږي. افسوس دی چې هره ورځ جنازې اوچتیږي، په هر کور کې ماتم جوړیږي، موږ په خپلو لاسونو باندې په خپلو خلکو ته غسل ورکوو، هغه دفنوو، په خپلو لاسونو هغوی ته کفن ورغوندو، په خپلو لاسونو یې قبر ته ښکته کوو، په خپلو لاسونو پرې خاورې اچوو، خو بیا هم موږ عبرت نه اخلو. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. که موږ په دې شپه نشو پاڅېدی او عبادت نشو کولی او د نیکو کارونه هم نشو کولی، نو کم از کم د ګناهونو نه خو به د خپل ځان او د خپل اولاد د بچ کولو کوشش وکړو. که شپې نشي اوچتېدلی په دې شپه کې د الله عبادت نشي کولی، په ورځ کې روژه نشي نیولی، خو خپل ځان او خپل اولاد خو باید د ګناه نه بچ کړو. هغه کار وکړو چې هغه د رسول الله دین سره تړاو لري، دا نه چې د هغه د دین نه خلاف وي. قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې تاسو په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ.